د تور فیلټر واس کمونیست لالیه جانه بیا د کابل نه خوا خلک یې نور ولایتونو ته وړي. نوم علي تر هغې به یې ګاونډیانو ته خطر وي. سلامونه نیکی هیلې درنو لیدونکو هیله من یم چې روغ او جوړ بیاستئ. موږ د ننګرهار ولایت وټي کوټ ولسوالۍ ته راغلي یو چېرته چې هر کال بې شمېره خلک له مختلفو ساحو نه دلته راځي او دا دی موږ چې دلته موقعیت لرو موږ سره نو هیوادوال هم شتون لري او دغه شان له مختلفو ساحو نه خلک مالټو ته راځي. نوم علي او څومره ښایسته نوم او مکتب یې څوم صنف کې اول کې شخصي مکتب کې که دولتي مکتب کې شخصي ډېره ښه. کابل نه راغلی علي د کابل نه راغلی ډېره ښه د علي مالټې دې وخوړې خوند یې وکړه بیا راځې کور ته وړې ځان سره که ځه که بیسې ځان سره چا ته به یې بیسې ځه ښځو ته ډېر دی مور دی که نه مقصد دا شی دی ډېره ښه ده. تا له وسلي سره هم خبرې وکړې. هدایت الله یو د کامې ولسوالۍ اوسېدونکی یم او دلته مالټې اخیستې دي وټي کوټ کې راغلي بس د تجارت په حساب. داسې که راته ووایې چې د کومو ساحو نه خلک سیلانان دلته راځي؟ د 40 ولایتو خلک راځي کابل او بس 40 ولایته دي ټول خلک راځي. یو من تاسې په څو خرڅوئ بیا؟ 400 افغانۍ. کومو ساحو ته ډېر ځي لکه دیزې مالټې؟ د دیزې مالټې کابل ته ډېر او زه وټي کوټ مالټې دي که نه کابل ته ډېر بیا د کابل نه خوا خلک یې نور ولایتونو ته وړي. تاسو چې ډېر په زړه پورې پکې وي که نه هغه شیان درته بس یو بس چې دا کم ډېر شي دا خوا کې کپو والا سره بسې دي بس دا چارې د ټاکلي چې پارټي هم پکې چیګه هر یو کوشش کوي چې خپلې مالټې ورسوي. بس که زمونږ تروي مې خلکو ته یو چې د هغې تروي دي بس دا خپلې کې خاطري دا 100 جریبه باغي بس هماغه بوټو د اندازه ده که نه چې بوټي غټي قیمت هم لوړې او چې بوټي واړې بس یعنې نه وي که نه بعضې بوټو باندې 8 کاله 9 کاله تېر شوي د هغې حاصل زیات دي د هغې قیمت هم بیا لوړ او چې کله نوي رانوي بوټي هغه بوټي واړې بس د بوټو اندازه بس باغ ته ګورو د منکت حساب یې واخلو د باغ چټل باغ هم اخلو. د باغ مثلا جریب په څو درکې درته چې نو داسې واخلو هر اوس کال یې مونږ اخیستی و 100 جریبه او په 8 اتیا لکه زموږ یو خلکو په اجاره نیولې دي که نه د خلکو نه اخلو شخص نه اخلو. دریم لاس تاسې یاست څلورم لاس به موږ سره خریدار دی چې څوک یې اخلي چې اخلي څلورم لاس. ډېره ښه ده هدایت الله خانه خوشحاله اوسئ. ګلالي ماشومان هم تفریح ته چکر ته راغلي دي د مالټو څخه بې خوند اخیستي وي. یو په هغو کې ما سره یو ګلالی ماشوم ولاړ دی ده سره به غږېږو. ګرانه نوم دې واخله کوم ځای نه راغلی؟ نوم مې امید دی د کابل نه راغلی. کابل نه راغلی امید دې نوم دی که نه؟ عمر عمر خان د کابل نه راغلی. ډېره ښه ده عمر خان. هېوادوالو ته څه لرې؟ هېوادوالو ته شعر لرم. شعر دې اورو. د تور فیلټر واس کمونیست لالیه جانه د تور فیلټر واس کمونیست لالیه جانه خیر دی په نړۍ کې به دې رو ګرځومه. ډېر ښه څومره ښایسته احساس. ډېر ښه عمر جانه. محمد ابراهیم دی له غزني څخه راغلی. د نور ملګري هم د غزني څخه راغلي ګنډوالۍ د گیت کلمه دیونه از غزنی آمدن. طرف پاکستان رفته بودین اینجا در خوردی شیشتین یعنی فقط به خاطر تفریح آمدین اینجا؟ فقط به خاطر تفریح آمدیم. یوازې د غزني څخه ننګرهار ته چې د ننګرهار ژمی نو بیا مشهور ژمی دی اوړی نو بیا د اوړي څخه د خدای ساته که نه هغه ملګري چې لږ شوخي کوي چې شش ماه میشه بهار و 6 ماه دیگه بخار هماغه خبره ده. اوس وخت کې ماشاءالله ډېره ښه ده. ننګرهار چې دی د چکر ځای دی. دا هېوادوال هم له غزني څخه راغلي یوازې چکر ته ننګرهار ته. بیا حتما خلکو به ورته ویلي دي چې وټي کوټ ته ځو او مالټې به وخورو. مالټې چطور بود؟ ذائقه چطور بود؟ بسیار شیرین. اونجا شنیده بودین که بریم مثلا طرفی از وټي کوټ بریم لین مساحره مالټې صفت کرده بود شما؟ برای صفت کرده بود. بسیار مالټه شیرین داشت. گفته بود و نامش هم بسیار سخت است نام این منطقه و وټي کوټ. نام پشتو است نه وټي کوټ برش میگن؟ نامش هم بسیار سخت است. یعنی واقعا دیدیم که مالټه‌اش خوبش بوده دیگه؟ بسیار خوب شد. شما باید اطمینان بدین که هموطنای ما در خارج زندگی نکنه که بیاین که تفریح بیان شکر بیان. بیاین
اینجا چکر جای خوب مالتای شیرین دارن. سلامت باشین. از طریق شما به هم هموطنان ما که در غزنی زندگی میکنم از اونا احترامات و سلام تقدیم می‌داریم. و اگر شما بگوین که در غزنی کدام جای تفریح چکر است میشه کدام وقت ما بیاییم؟ 100 دفعه 1000 دفعه جای چکر زیاد داره و خوشمیری خوب جای غزنی ها. خوشمیری؟ خوشمیری. خوشمیری. خوشمیری باز چه قسم جای است؟ مثلا تو آب و هواش خوبش است یا مثلا کدام میوه داره یا نه آثار تاریخی داره چی داره؟ آب و هواشون خوبش است. درختای سیب و چیزا زیاد داره. دیگه خوب جای است. خصوصا تابستان خیلی خوب جای است. تابستان است. هوای سرد داره. هوای سرد داره. سلامت باشین. غزنی احمد احمد ایوبی. تو هم ملګری چې چپ لا سره ناست دا نو احمد ایوبي صاحب دی چې دا هم غزني راغلی او دلته تفریح وکړه او چکرې ووهه. موږ یې څنګ تېرېدو چې غږ یې وکړه وایي مالټې وخورئ نو موږ هم دې ته زمینه برابره شوه تر څو خبرې وکړو فهم و تفهیم وکړو او بالاخره کېناستو ورسره. چه خاطره داری نزدیک آمدین جلال آباد؟ اینجا جلال آباد که یک جای گرم است به خاطر گرمیش غزنی که بود برف کرده بود ما اومدیم بریم طرف جلال آباد یک تفریح باشه یک میوه درختای نارنج و مالته و چیکار بود دیگه به خاطر او اومدیم اینجا. خوش آمدین صفا آوردین. سلامت باشید. ما متنای که میبینیم که به جلال آباد میان یا مثلا در ما تابستان باز پغمان میباشیم یا پغمان در شکر میبینیم بسیار خوش میشیم. اگه شما را خوش آمدید میگم ایوبی صاحب. از غزنی بگوین شما غزنی چگونه جای است؟ غزنی بسیار جای خوب بهترین میوه انگور خوب داره سیب بسیار سیبای خوب داره. غزنی جایش کدام مکان زندگی میکنن اینجا؟ رقم مردم است پشت زبون است توزیع که است رقم مردم است. بسیار خوب. سلامت باشین ایوبی صاحب. خدا کند که از شکر لذت ببرین و سلامت باشید. پس که وقتی دوباره به غزنی برمیگردین یک خاطره خوب داشته باشین. سلامت باشید. حالا تاسو مننه د غزنی هیوادوالو چې د سره خبرې وکړي او ښې خاطرې درلودې په زمین کې یادونه وکړه چې غزني کې هم چکر ځای نشته او آب و هوا هم ښه ده. اوس وخت نه هلته واوره ورېږي او د جلال آباد ته راغلل ته نو څه نه څه ورېځ ده ورځ دوه باران و اوس مهال چې ده څه نشته نو کله چې مخ پرونه پیل کړه په هغه وخت کې لمر و اوس لمر نشته. مقصد د جلال آباد په ژمي کې نو ډېر ښه دی. له تاسو مننه خوشحاله اوسئ. تشکر از شما. سلامت باشید. تشکر از شما. بخیر باشید. مستعز الله عادل دی د کاپیسا ولایت تګاب ولسوالۍ څخه راغلی. ډېره ښه ده عادل صاحب تاسو څخه خلاص ویلو. خیر اوسه قدرمنه الله دې قدر وکړه. اول ځل مو دی که نه مخکې م راغلي یاستې ننګرهار؟ دغه میاشت کې یو ځل مخکې م راغلي دلته څه ملګرو سره او دا وخت د ننګرهار یقیني د تفریح وخت دی او ډېر خوندوره هوا ده. تېر ځل چې راغلي وایي څه شی درته خوند درکړ چې دا نور ملګري هم ځان سره کړه دا دې م راوسته؟ ولا د دې ځای هر ځای کې داسې خوند دی ځکه چې خپل وطن کې په آزاده فضا کې چې ګرځې دا د الله پاک ډېر لوی نعمت دی او هر ځای ته چې ځې هېڅ مشکل نه وي نو خوند د لومړی همدا دی. خوراکونو کې کم خوراک ته خوند درکړه؟ خوراکونو کې خو بس دین دا مالټې دي اوس وخت کې خو د ننګرهار د دې مالټو نوم ښه دی که نه خوند یې ښه دی؟ خوند یې ښه دی برابر دی خو ولې زموږ انارو ته نشي رسېدلی. دا پیغور یې وکړ خو زه په هر حال خیر واقعیت انار هم د تګاو انار ښه انار دي او بیا مالټې هم ځان ته یو څه وایي. ګوره یو بله خبره کوم که نه یو دلیل دی که چیرې ستاسو انار دومره رسېدلي وای که نه نو موږ به هلته ورته تلو خو دلته دا مالټې ډېرې ښې دي ځکه دا خلک ګوره د مخکې د غزني نه څو کسان راغلي وو هغو سره مو مرکه وکړه خبرې مو کړې. دا خو داسې دی چې وطن آزاد دی څوک یو خوا تفریحي چکر دپاره ځي څوک بل خوا ځي نو موږ خپله د تګاب یو موږ ته دومره هغه ارزښت نه لري لکه څنګه چې دغه مالټې موږ ته ارزښت لري ځکه دلته راځي. زه یو لیدونکي شاهد حال دی که نه یو ژمنه وکړه چې موږ ته به د انارو وخت کې چکر راکوي او موږ به خپرونه انارو په سیزن کې کوو. خبیب خان دی له کابل څخه او څه د ملګري د تګاو څخه راغلي کاپیسا څخه او دې ته ښه راغلاست وایو ټول ملګري سره یو ځای شوي دي او غواړي تفریح وکړي. مالټې مو وخوړئ؟ هو مالټې خو مو خوړې اوس باغو کې ګرځو چې د هوا څخه خوند والو ننګرهار خو ډېره ښه هوا هم ده او ښه بس باغونه ماشاءالله سږ کال د نورو پرتله سره کوم ښه حاصلات یې کړي بس چکر پکې وهلو ګرځو. تاسو ته ښه چکر او ښه اشتها غواړو. السلام علیکم. نوم مې ملا خالد دی د کاپیسا ولایت د لسۍ ولسوالۍ څخه دلته ملګرو سره راغلي یو چې د ټیکټ مالټې وخورو او چکر یې ووایو. زه تاسو ته یو شعر ووایم وایي چې تر څو یې دا کږه پګړۍ په سر وي چې تر څو یې دا کږه پګړۍ په سر وي تر هغې به
ګاونډیانو ته خطر وي په ښارونو به د امن فرښتې وي خبیب صاحب په ښارونو به د امن فرښتې وي د طالب به پرې خورې وري وزر وي عمر توتی چې په قفس کې بند شي د چمن ارمان کوي توتی چې په قفس کې بند شي د چمن ارمان کوي عمر چې مسافر شي د وطن ارمان عمر چې مسافر شي د وطن ارمان کوي واه واه څومره ښایسته کوم صنف کې څلورم مې خلاص کړ پنځم ته راغلم پنځم ته لاړې کامیاب شوې مبارکي درته وایم بیا نو مالټې مو خوړې خوند یې څنګه و ښه مو که نه ډېره ښه ده تاسو ته لا تفریح چکر غواړو خوښ اوسئ خوشحاله اوسئ قدرمن لیدونکو له تاسو مننه کوو او تر دې دمه چې موږ مو زغمولو راسره ووایئ نو موږ لا غواړو چې د هېواد مختلفو ساحو ته لاړ شو تاسو ته مختلفې برنامې برابرې کړو نو تاسې هم له موږ سره اوسئ او زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ لایک شیر کمنټ یاد مه باسئ دغه شان زموږ ویډیو څه وکئ ډاونلوډ یې کړئ تر څو هغه وخت چې تاسې نت ته لاسرسی نه لري هم زموږ ویډیوګانې وشئ کتلی نو له تاسو د همکارۍ نه مننه کوو خوشحاله او ښاد بریالي اوسئ خپرونه همدومره وه له مالتیا مو مننه